الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم صلي عليه د اسلام د اقتصادي نظام د مضمون د درسونو په سلسله کې نن 14 درس وړاندې کیږي. د دې درس عنوان د بیت المال مصارف او لګښتونه. د اسلامي حکومت د مسؤلیتونو د جملې څخه د حکومت مصارف هم دي چې په دې کې عامه کفالت د هیواد په اقتصادي پرمختګ سره سرته رسیږي. دغه دواړه چارې له پانګې او لګښت څخه پرته امکان نه لري. د مال او دولت د عادلانه ویش لپاره هم بیت المال اړین دی، لکه څنګه چې د اسلام سپېڅلی دین د فردي ملکیت د تصرفاتو په هکله لارښوونې لري، په همدې توګه د بیت المال د لګښت په هکله هم هدایت لري. د دغه درس اهداف: د بیت المال د لګښت اصول، د بیت المال د لګښت ځایونه، د بیت المال د لومړۍ برخې د زکات د لګښت ځایونه او د بیت المال د دویمې برخې د لګښت ځایونه، د اسلامي ریاست د تصرفاتو حقوقي پولې او د اسلامي ریاست اقتصادي مسؤلیتونه دي. د بیت المال د لګښت اصول: لومړی د شرعي اصولو پابندي. د اسلامي حکومت لګښت به د شرعي اصولو په چوکاټ کې د حلالو به پابند او له حرامو څخه به ځان ساتي. د لګښت ټولې لارې به شرعي، اسلامي حکومت به په هر مصلحت ته ترجیح ورکول کیږي. دویم چې دی میانه روي او تعادل. اسلامي حکومت باید په خپلو مصارفو کې د اعتدال لاره غوره کړي. اسلام په بشپړه توګه د هغو مصارفو غندنه کوي چې په بې ځایه لګښت او اسراف د بنسټ ډبره ایښودل شوي. دریم اجتماعي عدالت ته ترجیح ورکول. د اسلامي حکومت مصارف باید د بېوزلو نیستمنو خلکو د بهبود لپاره له شتمنو د ترلاسه کړی سي او په بېوزلو دې وویشل شي. د اسلامي دولت په دننه کې باید هیڅوک هم د ژوند د وسایلو څخه بې برخې نه کړي. عمر فاروق رضی الله عنه ویلي چې که چیرې زه ژوندی پاتې شوم د عراق کونډې ښځې به په داسې حال کې پرېږدمه چې بیا به هېڅکله محتاج پاتې نه سي. په دې خبره د ټولو اصحابو کرامو اتفاق دی چې که چیرې کوم شخص وږی لوڅ او د اوسېدو ځای ونه لري نو حکومت د په شتمنو ټکس ولګوي تر څو د دې ستونزې ورحل کاندي. په همدې توګه بل اصل ساده ژوند غوره کول دي. اسلامي حکومت به د ژوند په ټولو اړخونو کې ساده او متوسط ژوند غوره کړي. ډېر د تعصب ځای دی چې اوس مهال د مسلمانانو سیاسي حکومتي مشران په بې ځایه لګښتونو، میلو، مزو، چاچو، تعمیرونو، لوکسو موټرو باندې په لکونو روپۍ مصرفوي، خو هلته بیا په لکونو انسانان وږي تږي خوارو ذلیل ګرځي. د اسلامي حکومت د بیت المال د اصولو څخه بله امانتداري دی. اسلامي حکومت د بیت المال محافظ دی، نه مالک او څښتن. د هیواد ولسمشر، وزیران، والیان باید د ملي ملکیتونو د امین رول ولوبوي. هغوی د الله او ملت په وړاندې مسؤل دي. حضرت ابوبکر او عمر فاروق رضی الله عنه د اصحابو کرامو په مشوره د خپلو ځانونو لپاره دومره تنخواه وټاکله چې ګزاره به پرې کېده او د عامو ولسونو په څېر به ژوند کاوه. اوس په دې باندې بحث کوو چې د بیت المال د لګښت ځایونه کم دي. لومړۍ برخه د بیت المال د لومړۍ برخې سرچینې اندازې د لګښت ځایونه قرآن او نبوي سنتو مشخص کړي دي، لکه عشر و زکات او د غنیمتونو ویش. د بیت المال له نورو برخو سره د دې یوځای کول جواز نه لري. وزارت مالیه باید د دې لپاره بېله برخه ولري او یا د دې لپاره مستقل وزارت جوړ شي. په اوسني پرمختللي تمدني دور کې د دغې برخې تنظیم د جلا وزارت غوښتنه کوي. په مرکز، ولایاتو، ولسوالیو، کلو کې د دې نمایندګي او ادارې جوړې کړی شي تر څو عواید او مصارف په منظمه توګه مشخص کړی شي. او که داسې ونه شي نو بیا د مملکت په مرکزي بیت المال کې د دې لپاره جلا څانګه او ریاست اړین دی. قرآن د زکات مصارف موږ ته راپګوته کړي دي، هلته چې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. دا صدقه او زکاتونه خو په اصل کې د فقیرانو او مسکینانو لپاره دي او د هغو خلکو لپاره دي چې د صدقو د چارو مامورین وي او د هغو خلکو لپاره دي چې د هغو زړونو په لاس راوړل مقصد وي. دغه راز دا د غلامانو د آزادولو او د پورولو د مرستې لپاره د الله په لار کې او په مسافر پالنه کې د استعمالولو لپاره دي. د الله له لوري یو فریضه ده او الله په هر څه پوهیدونکی او د حکمت خاوند ده. موږ د پورتني آیات په رڼا کې د زکات د لګښت ځایونه شرح کوو. اول فقیران. فقیر هغه چاته وایي چې له هغه سره څه ناڅه مال موجود وي. حنفي فقها د فقیر په هکله داسې وایي هغه څوک چې د نصاب څخه کم مال ولري هغه فقیر ګڼل کیږي. دویم مسکین. مسکین هغه څوک ده چې د غریبۍ عاجزۍ له امله په ټپه ولاړ او هیڅ شی ونه لري او هیڅ نشي کولی او هیڅ شی ورسره نه وي لکه زاړه مفلوج او ناروغ وګړي. دریم د زکات د راټولولو مامورین. د زکات د راټولولو اداري سیستم مسؤلین اگر که شتمن هم وي دوی ته د زکات د فند څخه معاشونه ورکړل شي. د آیات کریمه څخه معلومیږي چې د زکات نظام په حکومتي سطحه به تنظیمیږي. دا ځکه چې په دې سره عواید او مصارف ښه سنجیدلی شي او له بلې خوا بېوزله خلک هم د حقارت احساس نه کوي او وایي چې دا مې خپل معاش دی څه خیراتخور خو نه یم. څلورم مؤلفة القلوب چې د یو چا زړه لاسته راوړل مطلب وي که مسلمان وي که کافر. دغه برخه د عمر فاروق رضی الله عنه او اصحابو کرامو په اتفاق هغه وخت معطل شوه چې اسلام د قوت په حال کې و. مګر اوس مهال چې د نورو ادیانو خلک بېوزله مسلمانان په پیسو اخلي او خپل دین ته یې رااړي نو اسلامي حکومت هم باید د زکات د دغې برخې په وسیله خلک دین ته متمایل کړي په دې توګه چې د کافرانو د مشرانو کرکه د اسلام په اړه کمه کړي او په ایماني لحاظ د کمزورو مسلمانانو مینه له اسلام سره پیاوړې وګرځي. د زکات د مصارفو برخه هیڅکله بنده سوې نه ده بلکې معطل ګرځېدلې وه او د اوسني ضرورت په بنسټ بیا فعالول اړین دي. پنځم فی الرقاب د غاړو آزادول. په اوسني وخت کې چې د بینالمللي تړون په بنسټ غلامان شتون نه لري د جګړې د اسیرانو تبادله صورت نیسي. اوس د دغې برخې مستحقین د مسلمانانو بندیان دي چې د کفارو له لاسه د پیسو په وسیله راخلاص کړی سي. شپږم الغارمین پورولي. برابره خبره ده چې دغه پوه پرې د خلکو د اصلاح کولو یا د رنځ زلزلې او طوفان له امله رامنځته سوي یا د نورو وجوهاتو له امله. اووم فی سبیل الله د الله په لار کې. دغه برخه به د غازیانو مجاهدینو داعیانو د اسلام د طالبانو لپاره مختص کولی شي. که چیرې په یو هیواد کې اسلامي نظام نافذ وي د دې لګښت مصداق وسلوال فوز، ملي پولیس، اوقاف او ټول معارف او تحصیلات عالی دي په دې شرط چې نصاب اسلامي. اتم ابن السبیل یعنی مسافر. هغه مسافر اگر که شتمن وي چې سفر خرڅ یې پای ته رسېدلی د بیت المال څخه به دغه مسافر ته خرڅ تهیه کیږي. ضروري ده چې په دې شرط چې سفر ډیر کم نه وي بلکې متوسط وي او هم سفر د ساعت تیري نه وي. البته مسلمان سیاحان هم په دې کې شامل دي. دوی ته به هم په دې شرط ورکولی سي چې سیاحت با هدفه او با ارزښته علمي، تاریخي او ثقافتي بڼه ولري. د بیت المال د دویمې برخې لګښتونه. اول د وسلوال فوز لګښت. د فوزونو اسلامي لښکرو معاش باید دومره وي چې د لښکرو د افرادو د دوی د کورنۍ لپاره کفایت وکړي. دا ځکه چې دوی نورې ګټې نشي کولی. خپل ځان د اسلامي جهاد او د هیواد د پولو د ساتنې لپاره وقف کړی دی. عمر فاروق رضی الله عنه د اسلامي لښکرو او د هغوی د کورنیو لپاره تنخواګانې ټاکلې وې. دویم د عدلیه او اجرایه ځواکونو د قاضیانو، څارنوالانو، وزیرانو، والیانو او ولسوالانو مصارف او معاشونه. دا به د بیت المال نه اجرا کیږي. د دې لپاره باید داسې معاش مقرر شي چې د دې او د دې د کورنۍ اړتیاوې پرې پوره کړی شي تر څو رشوت او بډو اخیستلو ته اړتیا پیدا نه کړي.
دریم په ښوونې روزنې مصارف. اسلام په ټولو مسلمانانو باندې د دین او د دنیا ګټور علم لازم ګرځولی دی. په همدې توګه نور ملتونو ته د اسلام پیغام رسول د مسلمان مسؤلیت ګرځولی. حکومت باید د ښوونکو د اسلام د لارې د داعیانو لګښتونه په غاړه واخلي. عمر فاروق رضی الله عنه او حضرت عثمان صاحب د خلافت په دور کې علما او موازینین او قاریان او ښوونکو او د جماعتونو امامانو ته تنخواګانې ټاکل شوې. څلورم چې دی عام لګښتونه. دغه برخه به په صحت د دولتي مامورینو، کارګرانو، د اجیرانو په معاشونو لګولی شي. انکشافي لکه د سړکونو پخول، د نهرونو کیندل، د شاړو ځمکو آبادول، د برېښنا بندونه، د ښارونو انکشاف، هوایي ډګرونه، د کانونو استخراج او د کرنې وده او پرمختګ او داسې نور پکې راتلی شي. د اسلامي حکومت په منځ کې باید هیڅ څوک د بنسټیزو ضرورتو څخه بې برخې نه وي. اسلامي دولت د بې سرپرسته خلکو د پالنې مسؤلیت په غاړه لري. اوس له دې نه وروسته موږ بل بحث کوو د اسلامي ریاست د تصرفاتو حقوقي پولې. د افرادو په شان اسلامي حکومت هم د خپلو تصرفاتو د استعمال لپاره څه حدود پولې لري او هغه دا چې دغه ملکیتونه به د شرعي اهدافو په نظر کې نیولو سره د ملي ګټو د حصول لپاره استعمالولی شي چې په لاندې توګه وړاندې کوو. لومړی د حق په بنسټ شرعي تصرفات. د اسلامي حکومت د مشرانو او مسؤلینو ذمهواري د دیني او دنیوي چارو سمبالول دي. په منځنیو پیړیو کې د روم او فارس د امیرانو مشران به د ټولې حکومتي خزانې مالکانو چې د پاچا د پاچایي کورنۍ د شخصي اغراضو لپاره به استعمالېدل. د اسلامي ریاست دنده د الهي قانون نفاذ، په نیکیو امر، د بدو چارو مخنیوی، د اسلام خپرونه او د ملت لارښوونه او روزنه، د هیواد دفاع فی سبیل الله جهاد، د عامو خلکو کفالت، د کور جامو خوراک او څښاک بندوبست کول دي. د هیواد مقننه عدلیه ځواک به د شرعي مصالحو په بنسټ اهداف کټګوري کوي او لومړیتوبونه به ټاکي. د بیت المال له بربادۍ عیاشۍ څخه به د دولت څارنه کوي. د بل چې دی د عشر و زکات په ټاکلو برخو کې لګښت کول. د عشر و زکات مالونه اندازې د مصرف ځایونه قرآن او نبوي سنتو موږ ته ټاکلي دي. د اسلامي ریاست د مالکانه حقوقو حدود او همدارنګه نورې ټولنیزې چارې د ولسمشر رایې ته نه دي پرېښودل شوي، بلکې په ولسي جرګه او د کابینې په شورا کې به له دولتي مسؤلینو سره محاسبه کیږي. افرادو ته د دولتي املاکو په انتقال باید د خپلوۍ پاللو څخه ډډه وشي. د پورتنیو لارښوونو په نظر کې نیولو سره زموږ د اسلام د لومړي درمشرانو دومره له احتیاط نه کار اخیسته چې په تاریخ کې ساری نه لري. ابوبکر صدیق رضی الله عنه به د خپل وفات په رنځ کې وصیت وکړ چې له بیت المال څخه کومه تنخوا ترلاسه کړې ده هغه د محاسبه او بیت المال ته دې وسپارلی شي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله به په خپل کور کې د شپې په مهال د دفتري چارو د سرته رسولو په وخت دولتي ډیوه لګوله، مګر په شخصي کار او په نفلو د بوختیا په وخت به شخصي ډیوه فعاله کړه. نور په سلګونو داسې واقعات دي چې ساری په تاریخ کې نه ښکاري. حکومتي مسؤلین د زکات په ټاکلو برخو کې څه بدلون نشي رامنځته کولی. دوی یوازې د دې مالونو د ترلاسه کولو او په منصفانه توګه د ویشلو د یو منځګړي رول لوبوي. د دولتي ملکیتونو د انتقال د حق حدود له عامه مشترکو ملکیتونو څخه لکه سیندونه، غرونه، ځنګلونه، تر ځمکې لاندې معدني ذخیرې حکومت چې ده نه په بلا عوض توګه په چا خرڅولی شي نه چاته ورکولی شي. د شاړو ځمکو څښتن هم اسلامي ریاست ده. د آبادولو لپاره د سرکاري اجازې نه پرته جواز شتون نه لري. خراجي ځمکې دولتي دي، خراج به بیت المال ته تابعیږي. بل چې دی د امتیازي چلند او زیان رسولو څخه ځان ژغورنه. د اسلامي ریاست په املاکو کې جمهور رئیس او نور دولتي کارکوونکي د امین حیثیت لري. د تنخوا نه پرته چې د بیت المال څخه ورکول کېږي د امتیازي حیثیت څخه برخمن نه دي. په همدې توګه له دولتي املاکو څخه د عوض نه پرته د ګټې اخیستنې حق نه لري. اوس بل بحث وړاندې کوو د اسلامي ریاست اقتصادي مسؤلیتونه. د اسلامي ریاست مسؤلیتونه په نیکیو امر، د بدو چارو مخنیوی، د رعیت ښوونه روزنه، ملي دفاع، داخلي امن،
د حق لور ته بلنه، جهاد او د عدل او انصاف ټینګول. د اسلامي ریاست په اقتصادي مسؤلیتونو کې عامه کفالت، د کور، جامو، خوراک، څښاک ضمانت، د اقتصادي پرمختګ اهتمام، د پیسو په ویشلو کې د امتیاز څخه ځان ساتل دي. د دولت اقتصادي مسؤلیتونه: اول عام کفالت. له عام کفالت څخه مطلب دا ده چې د اسلامي ریاست په پولو کې دی هیڅوک یې وستوګن د بنسټیزو اړتیاوو څخه بې برخې پاتې نشي، لکه خوراک، څښاک، لباس، کور او علاج، دارو درمل. اسلامي حکومت په دې مکلف ده چې هر چاته د کار زمینه برابره کړي، په دې توګه چې هیڅوک بېکاره بېکوره پاتې نشي. البته د عارضي بېکاري، رنځ او بوډاتوب په مرحله کې د بېکسه خلکو ضامن اسلامي حکومت دی. په ځینې روایتو کې راغلي دي چې د واده کولو حق هم ولس چې څوک بېوسه وي په حکومت باندې لري چې واده ورته وکړي. که چېرته یو څوک د بنسټیزو ضرورتونو د تکمیل څخه قاصر وي، حکومت به داسې سیستم په پښو دروي چې محروم او بېوسه شخص د خپل محرومیت ثبوت په اسانه سره او خپلې اړتیاوې د بیت المال څخه پوره کړي. د اسلامي هیواد په پولو کې دننه دی هیڅوک داسې نه وي چې وږی تږی لوڅ لپړ بېکوره او له دوا پرته په اوږده رنځ پروت وي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په فرمان کې څرګنده شوې ده چې حکومتي چارواکي د محرومو خلکو د اړتیاوو د پوره کولو مسؤل دي. د اسلامي ریاست د ذمهواري اندازه د اسلامي حکومت له هغه موقف څخه څرګندېږي چې لوړ منزلته صحابي سلمان فارسي رضی الله عنه اعلان کړی او هغه دا چې خلیفه او مسلمان ولسمشر هغه څوک دی چې د الله تعالی په آسماني پیغام قرآن پریکړې کوي او په خپل رعیت د خپل اولاد په شان مهربانه او زړه دی. اسلامي شریعت مسلمان ولسمشر د ټول هیواد د خلکو ولی سرپرست ټاکلی دی. د سرپرستۍ غوښتنه هم دا ده چې د ملت د ټولو افرادو د بنسټیزو اړتیاوو د بشپړولو اهتمام به کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الله ورسوله ولی من لا ولی له. یعنی الله او رسول د هغه چا سرپرست او پالونکی دی چې د چا سرپرست نه وي. د دې حدیث مفهوم دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله تعالی نماینده او د نبوت د منصب سره سره د مسلمانانو ولسمشر او قائد هم دی. نو چې قائد څه د ټول ملت او ولس سرپرست وګرځي. د عامه کفالت په هکله د اسلامي حاکمانو مشرانو دومره مشهورې کیسې دي چې دلته د یو مستقل کتاب د تعریف غوښتنه کوي. د یوې شعوري مهذبې ټولنې د جوړولو لپاره اړینه ده چې هلته شورایي نظامي عام خاریان باسواده په حکومت د سالم انتقاد او نیوکې صلاحیت ولري. دغسې یو ښایسته نسل له ښوونې روزنې پرته نشي رامنځته کېدی. د وخت د اوسنیو اړتیاوو په نظر کې نیولو سره ښوونه او روزنه د پورولو د پور ادا کول، د بېوسه پیغلو ودول او بېوسه زلمیانو ته ودونه کول هم په حکومتي مسؤلیتونو کې شامل دي. البته د عامه کفالت د معطل کېدو له امله ملت په ستر بحران، په عصبي ناروغیو، د نشهیي توکو په روږدېدلو او ځان وژنې، اخلاقي مفاسد او روحاني زوال، حسد، کینې او دښمنیو اخته کېږي، تر دې پورې چې ملت د کمونیزم او الحاد لپاره تیاره مړۍ ګرځي. د اقتصادي پرمختګ اهتمام: د عامه کفالت په شان اقتصادي پرمختګ هم یوه اجتماعي وجیبه ده. په عامه کفالت پورې د افرادو د ضرورتو تکمیل تړلی دی. په اقتصادي پرمختګ پورې د ټول ملت بقا او پایښت، قوت او استحکام او ټول دنیوي مصالح مربوط دي چې په نتیجه کې د یو مضبوط او قوي اسلامي ریاست د پایښت تضمین رامنځته کېدل صورت مومي. د هیواد د مادي پرمختګ مسؤلیت د هیواد د هر بچي په اوږو پروت ده. البته د چارواکو حکومتي مسؤلینو ذمهواري په دې هکله ډیره زیاته ده. د یو هیواد اقتصادي پرمختګ د هغه هیواد پوځي او دفاعي ځواک پورې او دفاعي ځواک د سیاسي استحکام لپاره لازمي او اړین شرط دی. د دفاع نوي سامان آلات هغه هیواد تیارولی شي چې مادي پرمختګ یې کړی. د اسلام په لومړي پړاو کې د نامسلمانو خلکو د زړونو د تالیف لپاره به مرستې کېدلې. د مکې د صوبې نه د مخه د قحط په زمانه کې رسول الله د 1500 اشرافیو نقد او ضروري اجناس هلته مکې ته لېږلي وو. د سورې یهود د دغه آیات کریمه: هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها،
د دې آیات په تفسیر کې امام جساس لیکلی دي یعنی تاسې له ځمکې څخه پیدا کړي او تاسو ته د ضرورت سره سم د آبادي حکم کړی دی. دغه آیات کریمه په دې دلیل دی چې ځمکه د کښت، باغوانۍ او کورونو د تعمیر په خاطر آبادول په مسلمانانو واجب دی. په یو قدسي حدیث کې چې رسول الله د الله تعالی څخه را نقلی داسې راغلی دي: عمروا بلادي فعاش فيها عبادي، یعنی دې زما ښارونه ودان کړل نو بیا زما بندگان پکې ووسول. پر دې اساس اسلامي مفکرینو د هیوادوالو د خوشحالۍ اهتمام د اسلامي ریاست په لومړیو مسؤلیتونو کې شمیرلی دی. امام ماوردي رحمه الله د ولسمشر د مسؤلیتونو په هکله لیکلي دي: د مسلمانانو په مشر اووه ډوله مسؤلیتونه لازم ګرځېدلي. د هغو جملې څخه یو د خپل رعیت د ګټو ساتنه، د لویو لارو جوړول او د حمل و نقل د وسایلو اهتمام، د مملکت آبادي او خوشحالي ده. علامه ماوردي یو روایت نقل کړی دی. ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی: یو ځل د رسول الله په وړاندې د عجمو خلکو ته بد ردې وویل سوې. رسول الله ویلې بد ردې مه وایاست، په یقیني توګه دی د الله تعالی ښارونه ودان کړ او د الله تعالی بندګان پکې ووسول. عمر فاروق رضی الله عنه د خپل خلافت په دور کې د مصري ملت د خوشحالي او پرمختګ لپاره د مصر والي او گورنر عمرو بن عاص ته ولیکل چې د هغو د آبادۍ لپاره د اوبو بندوبست وکړه. د ویالو کانالو د ویستلو لپاره 1,40,000 کارګر وګمارل. د خپل خلافت په دور کې په بیلابیلو ښارونو کې د ویالو د کیندلو اهتمام وکړ تر څو ځمکه تر اوبو لاندې کړي. په همدې توګه د عمر فاروق صاحب د خلافت په دور کې د ډیرو ښارونو د اساس ډبره کېښودل شوه. د خپل خلافت په دور کې د منصبونو ویش او د والیانو د تقرر معیار په یو خطبه کې داسې بیان کړ: د حکومتي منصبونو په سپارلو کې د دې خبرې لحاظ وساتئ چې هغوی د رعیت په اقتصادي خوشحالي پوسي او په دې هکله ورسره بشپړ فکر وي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله به د والیانو خبر رسونکو ایجنسیو نه د سیمې د ولسونو د حالاتو پوښتنه کوله. که ورته وویل سول چې د خلکو ښادۍ وي او یو بل ته یې دعوتونه کول نو د ده به له ډېرې خوشحالۍ نه به یې مخ څرکېده او مخ به ځلېده. حضرت عثمان رضی الله عنه به د خطبې د اذان په مهال د سیمه ایزو مشرانو څخه د خلکو د حالاتو او د نرخونو پوښتنه کوله. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د عراق والي ته لیکلي و چې د بیت المال اضافه پیسې خلکو ته ورکړه تر څو د عراق ښار ځمکه د کښت لپاره ودانه کړي. د رسول الله د لارښوونو عملي تدابیرو او د اسلام د لومړي دور د مشرانو د اقتصادي پرمختګ د واقعاتو په نظر کې نیولو سره په اوسني وخت کې د اسلامي حکومت اقتصادي مسؤلیتونه دا دي: د مال په ویش کې د خلکو ترمنځ امتیاز له منځه وړل، د قرآن نبوي سنت راشده خلافت د سپېڅلي دور نه دا خبره څرګندېږي چې په ټولنه کې د شتمنۍ د ویش په سیستم کې باید تفاوت راټیټ کړی شي. ټولنیز ملکیت د یوې طبقې په لاس کې نه وي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سپېڅلي ژوند کې د شتمنۍ د توزیع د تفاوت د له منځه وړلو لپاره اسلامي ریاست 3 لارې په کار واچولې. او اول، هر کال د زکات او عشر په وسیله د شتمنو د لاسونو څخه بېوزلو ته د مال انتقال، دفاع مال د بېوزلو ترمنځ ویشل، په نفلي توګه د مال په لګښت د شتمنو هڅونه. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه سه او دفاع مال راغی هغه د خلکو ترمنځ په مساوي ډول وویشه. په هغه کې د لوی واړه د ښځې نر د نوکر او بادار ټولو لپاره برابره برخه وه. ځینو خلکو د اعتراض په توګه وویل چې کوم خلک په اسلام کې سابقه لري او د دین لپاره یې ډېرې سرښندنې کړي دي هغوی ته باید زیاته برخه ورکړی سي. مګر هغه په ځواب کې وویل تاسې د ایماني سابقې او د فضیلت یادونه وکړه. زه په دې خبره ښه پوهېږم، لیکن دا هغه شی دی چې ثواب او اجر به یې الله تعالی ورکوي. راغلو د پیسو د ویش مسلې ته، په دې کې ماته د مساوات او برابرۍ پالیسي ښه ښکاري. د عمر فاروق صاحب هم همدغه تعامل و، مګر وروسته یې بیا خپله پالیسي بدله کړه او ویلې هغه چا چې د الله له پیغمبر سره جګړه کړې ده له هغه چا سره څنګه برابر کړم چې د هغه په ملتیا د کفر سره مقابله کړې. په دې کار سره د مال په ویش کې په اقتصادي لحاظ په ټولنه کې توازن له منځه لاړ. 8 کاله په همدغې تګلاره عمل وسه، لیکن د خپل خلافت په وروستي کال کې خپله پالیسي بیرته تغییر کړه او په ویش کې مساوات
رامنځته کړ. حضرت عثمان رضی الله عنه دفاع د مال په ویش کې د مساوات په تګلاره عمل ونه کړ. د کلنۍ تنخوا څخه پرته یې ځینو افرادو ته د هغوی د ښې کارکردګۍ او ښو خدماتو په بدله کې په پراخه زړه څه نه څه زیاتې مرستې ورکولې. د دغې پالیسۍ په نتیجه کې په اسلامي ټولنه کې د خلکو ترمنځ ډېر زیات تفاوت رامنځته شو. ګڼو لویو اصحابو کرامو په دغې پالیسۍ اعتراض وکړ. له ځینې روایاتو معلومیږي چې حضرت عثمان د خپل ژوند په وروستیو کې په خپلې تګلارې کې له نوې سره بیا کتنه وکړه او ویې ویلې که ستاسو خوښه زه به پالیسي تغییر کړم او چاته مې چې د انعام په توګه ورکړه کړې ده هغه به بېرته ورڅخه واخلم. د حضرت علي رضی الله عنه تګلاره هم همدغه وه. د حضرت ابوبکر د تګلارې په څېر وه او له دې نه وروسته په اموي او عباسي دور کې اقتصادي طبقات رامنځته شوه. د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د خلافت په دور کې مسلمانانو د مالونو 2 برخې د امیرانو په لاس کې وې. هغه ځینې اصلاحات رامنځته کړل. بې ځایه ورکړل شوي ملکیتونه بیرته دولتي وګرځول. د اسلام د لارښوونو مطابق د ژوند مختلفې شعبې منظمې کړې. چا چې سرکاري ځمکې شخصي ګرځولې وې هغه یې بیرته ورڅخه واخیستې او د راتلونکي لپاره یې د داسې ځمکو په خرڅون او اخیستلو بندیز ولګاوه. مګر د دې تمرین وروسته حاکمانو بیا د اصلاح او سمون لاره پرېښودله. د اسلامي اصولو څخه د انحراف بېلابېل شکلونه څرګند شول. په دې کې هیڅ شک نشته چې د قرآن او نبوي سنتو او د راشدینو خلیفګانو د کړنلارې په رڼا کې اسلام د هیڅ چا په کسب او روا عمل بندیز او سانسور نه لګوي. لیکن دا نه ده خوښه چې مال او دولت د ځینو خاصو خلکو په لاسونو کې پاتې شي او نور خلک د ورڅخه محروم کړی شي. د دولتي مالونو په ویش کې تفاوت کمول د اسلامي حکومت د پالیسۍ د لارښوونکو اصولو څخه ده. د یو څرګند حقیقت ده چې اسلام په ټولنه کې د عیاشو خلکو د مزو چلچو د طبقې د رامنځته کېدو سخت مخالف دی. د اسلامي حکومت د اقتصادي مسؤلیتونو عملی پلان د اسلام د اقتصادي پالیسۍ د لارښوونکو اصولو په رڼا کې د اوسني وخت د اسلامي حکومت مسؤلیت څرګند ده او هغه دا چې اسلامي حکومت باید په دې خبره فکرمند اوسي چې د پیړیو د غیر اسلامي اقتصادي سیستم له امله چې په امت کې کومې ناخوالې رامنځته شوي په تدریجي توګه یې له منځه یوسي او د اصلاح او سمون په لور لاندې ګامونه واخلي. عمومي پلان یې دا دی: د هېواد له طبیعي وسایلو څخه استفاده، د پرمختګ لپاره بشپړ تدابیر غوره کول، لویې کوچنۍ لارې جوړول، د مواصلاتو د نظام سمون، د کرنې پرمختګ، د قانونو راویستل، د ځنګلونو جوړول، د نهرونو ویستل، د برېښنا بندونه جوړول، د هېواد د پرمختګ لپاره ته هر څه د مخه د مسلکي متخصصینو روزل، صحت او تعلیم ته وده ورکول، په همدې توګه د عشر او زکات د نظام احیا او عملی تدابیر او په ټاکلو اصنافو یې منظم ویش، د عام ولس د اخلاقي او دینی تربیت په وسیله داسې فضا برابرول چې عام وګړي د بېوزلو حقوق ومني، فرضي زکات خلاصه کوي، په نفلي صدقاتو کې هم منظمه ونډه واخلي، د میراث د شرعي قانون احیا او په مستحقینو یې د ویش عملي اقدامات ترسره کول او په وړاندې یې ټول خنډونه له منځه وړل، د سود په نظام بندیز لګول، سودخورو ته سخته سزا ورکول، په احتکار بندیز لګول، محتکرینو ته سزاګانې ورکول او په پانګوالو مافیایي کړیو له انحصاره د مارکیټ ازادول، غاصبینو ته سزا ورکول او د غصب مال ضبطول او سرکاري ګرځول، د فیوډالي نظام خاتمه، د ځمکو د تحریر او اصلاحاتو لپاره قانون جوړول او پلي کول، د شاړو ځمکو منظم ویش او په منظمه توګه د آبادۍ لپاره اقدامات ترسره کول او په همدې توګه تر څو د هېواد یوه ځمکه شاړه پاتې نه شي. د حکومت لخوا د تعمیري او ترقیاتي او د عامه رفاه د چارو لکه پاخه سړکونه، ښارګوټي او داسې نورو لپاره بشپړه آمادګي او د عملي تطبیق لارې چارې لټول، ولس ته د حمل و نقل د دولتي اسانتیاو برابرول، تعلیم ته بشپړه وده، د عصري او دیني تعلیم واټن له منځه وړل، د برېښنا د بندونو جوړول او د سیندونو مهارول، د قانونو راویستل، د ملي عایداتو منظم تنظیم او د ولسي رفاه په لاره کې لګول، داخلي صنعت ته وده او په خپلو مصنوعاتو تکیه کول، د بیت المال په سرچینو امانتدار او دیانت لرونکي مامورین
ټاکل. د هیواد د چارو په څارنه ایمانداره با احساسه وطن دوست وګړي ګمارل. د هیواد د منتخبو نمایندګانو د مجلس لپاره په دیانت او علم ترکیز کول. د اسلامي نظام په لور ګامونه د منتخبو وکیلانو په ناسته کې مطرح کول او د عملی اقدام لپاره بشپړ ملي او ولسي ملاتړ ترلاسه کول. میډیا ته بشپړه پاملرنه او په لادینه شبکو او چینلونو بندیز لګول. د معاشونو تنظیمول او اوسنی تفاوت له منځه وړل. دا خو لوی لوی ټکي وو. د دې نه پرته نور مسایل هم دي چې د پوهانو لخوا د عملي پروژو په بڼه باید وڅېړل شي او د عملي تطبیق لپاره په ملي سطحه کمپاین او ولسي ضمیر ورته آماده کړی شي. په اسلامي اقتصاد کې د مصرف او لګښت عامه تګلاره دا زموږ د بحث بله موضوع ده. د لګښت لپاره اسلام ضوابط او اصول ټاکلي دي تر څو د فرد او ټولنې ګټې تحقق پیدا کړي. تر ټولو د مخه په پاکیزه او روا لارو چارو کې د مال لګول او په ناروا لارو چارو د مال د لګولو څخه ډډه کول لکه قمار، شراب نوشي او داسې نور. په لګښت کې د اعتدال لاره غوره کول، د اسراف او بخل دواړو څخه ځان ساتل، د سوداګریز تعامل تنظیمول. اسلام د بازار او مارکیټ نظام ترتیبوي، په روا لارو چارو روانوي، د سود، احتکار، ټاګي او خیانت بشپړه مخه نیسي. نو دا و زموږ درس. د دې درس په پای کې موږ د درس لنډیز وړاندې کوو. د بیت المال د لګښت اصول دا دي: د شرعي اصولو پابندي، میانه روي، اجتماعي عدالت، ساده ژوند، امانتداري. د بیت المال د لومړۍ برخې د زکات د لګښت ځایونه فقیران، مسکینان، د زکات د راټولولو مامورین، مؤلفه قلوب، پوروړي، فی سبیل الله او مسافر. د دویمې برخې مصارف د وسلوال فوز، د عدلیې اجرایه ځواکونو مصارف او عام لګښتونه. د اسلامي ریاست د تصرفاتو پولې، د حق په بنسټ شرعي تصرفات، د عشر او زکات مصارف په خپلو برخو کې لګول، د امتیازي چلن او زیان رسولو څخه ځان ساتل. د اسلامي ریاست اقتصادي مسؤلیتونه عام کفالت، د اقتصادي پرمختګ اهتمام، د مال په ویش کې د خلکو ترمنځ امتیاز له منځه وړل. د اسلامي حکومت اقتصادي مسؤلیتونه له طبیعي سرچینو څخه ګټه اخیستل، لوی لارې جوړول، د کرنې پرمختګ، د قانونو راوستل، د ځنګلونو جوړول، د ویالو کیندل، د برېښنا بندونه جوړول، د مسلکي متخصصینو روزنه، صحت او تعلیم ته وده. او د اسلامي ریاست د اقتصادي مسؤلیت عملی پلان، د عشر د زکات د نظام احیا، د میراث احیا، په سود بندیز، غاصبینو د غصب مخه نیول، د ځمکو اصلاحات، د شاړو ځمکو تنظیم، د ښارګوټو جوړول، خلکو ته د حمل و نقل ځمکني او هوایي ترانسپورټ وسایل برابرول، تعلیم ته وده، د برېښنا بندونه جوړول، د قانونو راوستل، صنعت ته وده، ملي عایدات منظم کول او امین خلق پې ګمارل، د هیواد په منتخبو او وکیلانو کې دیانت او د علم معیار ته اهمیت ورکول، میډیا ته پاملرنه، د معاشونو تنظیمول. د دې درس پوښتنې دا دي: د بیت المال د لګښت اصول څه دي؟ د اسلامي ریاست د تصرفاتو حدود کم دي؟ په دې اکتفا کوو. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.